ازواج فطري لاره ده، قدرت دې ته لاره ورخلاصه کړې ده. په دې کې باید نه سماج ودرېږي، نه خلک پر دې بحث وکړي، نه په دې باندې باید نکلونه جوړ شي او نه باید په دې باندې فلمونه جوړ شي. باید معاشره، سماج، عالمان، پښتانه، پوهان و دې عمل ته لاره خلاصه کړي، دا اسانه کړي د انسانیت له لارې، د شرع له لارې. شرع خو بیخي لاره ورخلاصوي. هغه وایي که یو ځوان په یو واده نه دی مطمئن، درېیم دی څلورم. ازدواج یا واده ولې 4 ساعته زموږ په دماغ کې ژوندی پاتې کېږي؟ ولې 4 ساعته زموږ مازغه په دې باندې کار کوي؟ پښتانه ولې له ودونو محرومه دي، له ازدواج ولې محرومه ساتل شوي دي؟ څه وجوهات لري؟ زموږ مشران، پوهان، حکومتونه او عالمان باید دغه شي ته لار هواره کړي، دا ولور ختم کړي. دا چې کوم پښتني رواجونه دي دا رواجونه ختم شي. دوه انسانان، نجلۍ او هلک، باید په خپله خوښه په خپل رضا ودونه وکړي. د دوی د وجود د بدن په دغه ذاتي فعل، ذاتي عمل کې باید څوک ځان شریک نه وګڼي او نه دوی ته مشکلات پیدا کړي. قدرمنو، ستاسو به په یاد یې زموږ نیکهګانو، اناګانو، پلرونو یوه شپه به مقرره وله په هفته کې. په هغه شپه به یې نکلونه کول، لیلا، مجنون، طالب جان او ګلبشره، شیرین او فرهاد. داسې ډېرې کیسې به راته کولې، د مینې درس به راکوو او د مینې په خوند یې پوه کولو. په دې نکلونو کې دا څرګندوله چې دوه مینو ته سماج خلک څونه مشکلات پیدا کوي. د دوه مینو خپل ذاتي مسله، خپل ذاتي مشکل د هغه دی حل کوي او دنیا جهان څونه پکې لوېدلې ده، دا دوه مین سره جلا کوي. په دا نکلونو کې دا دوه مین نسي سره یو دی، دغسې په جدایي کې سره مړه سي، ژوند زندګي یې ختمه سي، تېره سي. قدرمنو، دغسې هندوستان او په پاکستان کې په زرهاو فلمونه په مینه باندې جوړ شوي دي. عشق، محبت، یا د دوو مینو په مابین کې دنیا ولاړه ده، ویلن ولاړ وي، دښمن ولاړ وي، دا دوه مین نه سره پرېږدي، یو ځای کولو ته نه سره پرېږدي. په زرهاو فلمونه یې جوړ کړي دي، په زرهاو او په مینه باندې. دا د پښتو فلمونو ډرامې که راواخلې، د اردو ډرامې راواخلې، انډین ډرامې راواخلې، ټولې دغه کیسه ده، د مینه، محبت، د دوو سړو انسانانو کیسه، نجلۍ او هلک، نر او ښځه. نو زه دا وایم چې دغه ازدواج دا د دوو انسانانو ضرورت دی، ذاتي مسله ده، ذاتي ژوند دی. شرع، شریعت و دې ته لاره ورکوي. شرع وایي، شریعت وایي، اسلام وایي که یو نجلۍ پیغله سي، یو هلک ځوان شي، د دوی په خوښه د دوی واده وکړي. هلک دې بل واده وکړي، درېیم دې پوځ وکړي، څلورم دې وکړي. لیکن دا ودونه چې دي دا د بیس شیان نه دي. په دې باندې فلمونه مه جوړوئ. دا مینه چې ده د ازدواج دا د کولو شی دی، ویې کوئ، ځان مطمئن نه کړئ، بیدسې پرېوځئ. فلمونه چېرته په جوړوي؟ د خلکو ټیم ضایع کوي. پورې دته اجازه شته، 4 ودو اجازه شته. دلته خو مشکل حل دی، مسله حل ده. لیکن زموږ شتې سماج، زموږ شتې ټولنه د دوو انسانانو په مابین کې دیوال دی، د دوو انسانانو په مابین کې نفرت دی، د دوو انسانانو په وجود کې ولاړ دی. نن موږ وینو هره ډرامه په مینه ازدواج جوړېږي، نن هم فلمونه په ازدواج جوړېږي. دا کیسه باید ختمه سي، دا سلسله باید ختمه سي. دا د فلمو شی نه دی، دا د ډرامو شی نه دی او دا نه د نکلو شی دی. ورور دې ته باید د اوس دغه پوهان خلک، دغه د اوس حکومتونه د شریعت له لارې، د انسانیت له لارې، د پښتني له لارې دې ته باید دغه لاره ورخلاصه کړي چې په اسانه طریقه خلک ځوانان ودونه وکړي، په خپله خوښې وکړي. بیا به نه د فلمو ضرورت وي، نه به د ډرامو ضرورت وي، نه به انډیا په دې فلمونه جوړوي، نه به پاکستان په دې فلمونه جوړوي، نه به پښتانه جوړوي او نه به بل څوک جوړوي.